درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د څ درس وایو. څ د پښتو الفبا 11 توری دی. څ د څ آواز ورکوي. ستاسو جیم، چ او ځ په یاد ده؟ څ هم تقریبا د دوی په رقم ده، خو فرق یې دا دی چې څ پر سر باندې 3 ټکي لري. نو راځئ د څ درس ته ولاړ سو. څ څلور، څانګه په څلرم صنف کې ده. څانګه څلور شریکانې لري. تاسو ګورئ دا نجلۍ، د نجلۍ نوم څانګه ده. اوس نو تاسې دا جملې را سره تکرار کړئ. څانګه په څلرم صنف کې ده. څانګه څلور شریکانې لري. تاسو ګورئ په څانګه څلورم او څلور کې څ راغلې ده. اوس به وګورو چې نور کوم نومونه له څ څخه راځي. څ څرخ. څرخ ته په انګلیسي باندې سوینګ ماشین وایي. څ څا. څا ته په انګلیسي باندې ویل وایي. او دا څه شی دی؟ څلور. نو موږ ګورو چې له څ څخه څرخ، څا او څلور راغله. څلور ته په انګلیسي باندې 4 وایي. اوس به وګورو چې څ که د یو لغت په مابینځ او یا آخر کې راسي نو څنګه ایسي. کڅوړه. په کڅوړه کې څ په مابینځ کې راغلی ده. خرڅ. په خرڅ کې څ په آخر کې راغلی ده. اوس نو تاسو راته ووایاست چې نور کوم نومونه له څ څخه راځي. آفرین. well done. دا درس به په خپلو کتابچو کې په ښایسته خط ولیکئ او خپل مور پلار ته به یې ورښکاره کړئ. څ څلور. څانګه په څلورم صنف کې ده. څانګه څلور شریکانې لري. شریکانو ته په انګلیسي باندې فرینډز وایي. تر بیا مو پر خدای سپارم، په مخه مو ښه.